د رئیس الوزرا اداري مرستیال وایي که نړۍ غواړي افغانان ورکډوال نشي نو لګول شوي محدودیتونه دې لرې کړي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بیا په ایران غږ وکړ چې د اوبو مسله دې نه سیاسي کوي بلکې اقلیمي بدلونونه دې درک کړي. دغه چارواکو یا د څرګندونې نن د اسلامي امارت د دویم مشر ملا اختر محمد منصور په اومه تلین غونډه کې وکړې. ملا اختر محمد منصور د 1494 لمریز کال په زمري میاشت کې د اسلامي امارت مشر وټاکل شو او د 1495 کال په غبرګولي کې په بلوچستان کې په یو هوایي برید کې ژوند له لاسه ورکړ. امارت اسلامی یک سیاست متوازن را تعیین کرد. پالیسی امارت اسلامی افغانستانی است که ما به هیچ یکی از همسایه ها و به هیچ یکی از کشورهای منطقه و فرامنطقه دشمنی نداریم. همراه همه از اونها خواهان روابط نیک است بر اساس احترام متقابل و بر اساس تعامل متقابل. همراه همه از اونها با خواهان روابط تجاری و روابط اقتصادی است و به هیچ کس هم اجازه نمیدیم که دیگر خاک افغانستان بر علیه امنیت دیگران استفاده شده. زموږ تاسې د ځینو موضوعاتو سره مخامخ یو هم په دې وروستیو وختونو کې د ایران د هېواد د مسؤلینو له لوري د اوبو موضوع ده چې راپورته شوی. زه غواړم چې په دې موضوع کې د اسلامي امارت هغه اصولي دریځ د تاسو سره شریک کړم او د دې سټیج له لارې له نړیوالو سره شریک کړم. در رابطه به حقابه ایران امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است ولی خوشحالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود. بر اساس آخرین گزارش سازمان بین المللی ایجاد یا IRC افغانستان سومین کشور آسیب‌پذیر از تغییرات اقلیم در سطح جهان است و بیشترین اثر مخرب تغییرات اقلیم بالای منابع آبی کشور وارد شده است. از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعاتشان را با معاهده 1351 عیار نماید و ملاک قضاوت و اظهار نظرها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشد. برادران گرامی سیستان و بلوچستان باور کنید که دل ما به همان اندازه که برای مردم نمروز و فرا و هلمند می سوزد برای شما هم می سوزد و درد شما را درد خود می دانید. روزانه صدها نفر از سیستان و بلوچستان به ولایت نمروز رفت آمد دارند و می بینند که یک قطره آب هم در نمروز جریان ندارد و مردم ما نیز از این ناحیه رنج می برند. در بند کمال خان د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په یادو مراسمو کې وویل چې اختر محمد منصور سخاوتمند زړور او متواضع شخصیت و. دی وایي د هغه د اخلاص له امله د امارت صف کې یووالی راغلی حتی په سیاسي برخه کې هم لاسته راوړنې لري او د هڅو په نتیجه کې د امارات 15 لوی مشران له ګوانتانامو خوشي شول. هغه همداراز وویلې اسلامي امارت متوازن سیاست ټاکلی له ټولو هیوادونو سره د نیکو اړیکو غوښتونکی دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل چا پر زیان ګټه واخیستل شي. حنفي دا هم وویل که نړۍ غواړي افغان ځوانان ورکډوال نشي نو دوی باید په افغانستان کې د بیا رغونې پر وړاندې ونه درېږي او لګول شوي محدودیتونه دې لرې کړي. کشورهایی که در جنگ افغانستان به یک قسم دخیل بودند یا سرمایه‌گذاری میکردند اگر میخواهند که ثبات دائمی در افغانستان حاکم بماند و همچنان مواد مخدر به شکل ابدی از افغانستان دور شود هم آنها از شر از این محفوظ باشند هم ما محفوظ باشند و همچنان مهاجرت اقتصادی جوانان افغان خاتمه ببخشد و یک عده عظیم جوانان که به خاطر اقتصاد کمبود اقتصاد مهاجر می شوند یک عده هم در کشورهای همسایه و منطقه متاسفانه به شهادت می رسند و یک عده از اینا که جان به سلامت میبرند خامخواه با
دروازه های اروپا خود میرسانند، دروازه آنها را تک تک میکنند، در قلباب میکنند. اگر میخواهیم که مهاجرت جوانان خاتمه پیدا کند، دروازه شما را در قلباب نکنند، باید پروژه های انکشافی بزرگ که ما در نظر داریم در افغانستان، شما باید ممانعت نکنید، تحذیرات وضع نکنید بر بالای ملت افغانستان. این هم به منافع ملت افغانستان، هم به منافع امارات اسلامی افغانستان و هم به منافع شماست. د قانون او پترولیم وزارت سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور هم ویل ملا اختر محمد منصور په خپل صداقت او تدبر سره په سیاسي او نظامی لحاظ د امارت صف اوج ته ورسوه. دی وایي د امارت صف ساتنه اوس جهاد اکبر ده، که زموږ په اعمالو او نیتونو خرابېږي نو خدای ته به مسؤل یو. د چارواکو ته په اشارې ویل پر خپل ملت رحم وکړي او له خلکو مشورې واخلئ، ځکه په کوم نظام چې مشوره وي هغه به محکم وي. د دې صف تقویه، د دې صف او د امارت ساتنه دا اوس جهاد اکبر ده. دا که د موږ په اعمالو باندې، د موږ په اقوالو باندې، د موږ په نیتونو باندې خرابېږي، د دې جواب بیا موږ پر الله تعالی ته نشو ورکولی. موږ باید لکه امیر صاحب ویلې چې ټول ملت باید په امارت کې خپل ځان وګوري. دا د افغانستان خلک زه ډېر ګرځېدلی په دنیا کې، د افغانستان غوندې مسلمان غیرتمند عقیدتمند خلک په سر ځمکې نشته. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره